او خاصتا د رقبې د خلاصي دپاره اخص الخصوص د کفارې دپاره دا ایوب علیه السلام کړې ده او دا هغه ته خاص نو زمونږ امت ته عامه وه. نو زمونږ حیله هم په دغه طریقه باندې د رقبې د خلاصي دپاره د کفارو د روژو د قسمونو د نذورو نه وي او د زهار نه وي او د وخت د ضرورت په ټیم کې چې کوم دی دا کفاره مونږ دی د حرامو نه وباسو حلالو ته غاړه خلاصو په هغه دلیل باندې دا جایز کېږي. یو اعتراض د دوی بل شته هغه دا چې هغې شاتیان نه کوي بلکې غیر مقلدین یې کوي. وایي چې زه په روژه کې هم د کفارې قول نه کوم، په روژه کې هم کفاره نشته. دلیل پر ترمذي روایت وایي چې سړی مړ شي په هغه روژې ستا معنه ولي و ولي دې وارث دی ونه روژه ونیسي، کفاره پکې چا راوړې ده، ولي به هم پرې روژه نیسي، کفاره نشته. دا یو اختلافي مذهبي مسله ده. عند الجمهور به ورنه روژه نیسي، دا رایه د عبدالله بن عباس او د عبدالله بن عمر صاحب. ترمذي اول جلد 90 صفحه اول جلد 90 صفحه کې دا روایت ذکر کوي. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عبدالله ابن عمر صاحب د نبی اسلام نه نقل کوي چې محبوب فرمایل من مات وعليه صيام شهر، څوک مړ شه د روژه د میاشتو ورباندې وه، یو میاشت روژه ورباندې فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا، روټۍ دې ورکړي د هغه نه په ځای د هر یو ورځې باندې یو مسکین لره. نو دا هغه سرسایي حساب دی، نو دا فدیه ده. نو د دې په حاشیه باندې مذاهب تفصیل ذکر کوي. چې ذهب الجمهور الى انه لا يصوم عنه وليه، رجبت ننسي جمهور رائے ده. به قال ابو حنيفه ومالك والشافعي في صح قوليه عند اكثر اصحابه. واول الحديث بن المراد اطعام الولي عنه، فعندنا ان اوصى فيؤخذ من الثلث. زمون په نسبانی که وصیت کړي او د ثلث د مال نه بدای استل کېږي او فدیه به خامخا ورکول کېږي. او امام شافعي صاحب وایي چې وصیتي کې وصیت نه وي، د کل مال نه اخیستل کېږي. او بیا روایت پیش کړي چې مالک په موطا کې نقل کړي دي ابن عمر کان یسأل دنه سوال شو هل يصوم احدنا احد ويصلي احدنا احد، وی آیا یو سړی د بل نه روژه نیولی شي یا مونځ دې کولی شي؟ نو ابن عمر صاحب ورته وایي لا یصوم احدنا احدا، یو به د بل نه مونځ نه کوي، روژه به نه نیسي، ولا یصلي احدنا احد، او نه به ورنه مونځ کوي، بلکې د هغې متعلق د ابن عمر صاحب فتوا دا ده چې فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا، هره ورځ به مسکین ته ترې روټۍ ورکوي، د هرې ورځې نه چې د سرسایي حساب جوړېږي. روایت دا ابن عمر چې من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مکان کل یوم مسکینا، دا متعددو کتابونو د حدیث ذکر کړی دی. موطا امام مالک ذکر کړی اول جلد 350 صفحه کې، او مصنف عبدالرزاق ذکر کړی 4 جلد 243 صفحه، او محلات ابن حزم ذکر کړی دی 1 جلد 9 صفحه محلہ. وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رمضان أَطْعَمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ سَاعَةٍ. کله چې انسان مړ شي روژې ورباندې وي نو د هرې ورځې نه به یې نصف ساعه ورکوي من برین. و ابن کثیر ذکر کړی دی اول جلد 214 صفحه کې، او علامه قرطبي ذکر کړی دی په اول جلد 203 صفحه کې، او تلخیص الحبیر ذکر کړی دی 2 جلد 210 صفحه، په پاره کې د عبدالله ابن عباس ابراهیم ذکر دی. فیض الباری ذکر کړی دی 3 جلد 185 صفحه، 3 جلد 185 صفحه، او روایت د مشکاتم په دال دی کوم چې 312 صفحه کې ذکر دی چې یو شخص نبی علیہ السلام تراغه هلاک شمولی مانا په رمضان کې بیبي سره جما وشوه، وی چې شپېته روژې ونیسه، وی د یوې وس مې نه ونه شپېته څنګه ونیسم؟
وی هر یو په عوض کې فدیه ورکا چاته ورته فدیه ورته کوي. نو دی وی د الله سره دا کارو شو، ما زه غریب یم ډېر زیات. وی خلته کېنا یو سړی راغی او په خره باندې په څه باندې کې جاوره بر کړی و او کجوري ورکی وی هغه چې اندازه کړی انداز پوره کړي دا ورکړی ورته هغه د مدینه کې تقسیم کړ. په تمام مدینه منوره کې زمانه غریب سړی بل نشته. نبی علیہ السلام ورته دا ته په کور کې اوخره خدا ستاره لپاره خاص نور امت دې نشي کولای چې فدیه د رجوع راوخلې کور کې اوخره به بار تقسیم خلاص تا خصوصیت شو. بعض احکام بعض صحابه کرامو تخصص شي. دغه حدیث نم پته لګي چې پروژه کې فدیه ده. آیت هم په دال دی. آیت په دلیل دی چې وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. آکسان چې طاقت لري په تقدیر دلام لا یطيقون سره دی او یا یطيق د عطاق یطيق طاقتن باب د فعال نه دی او حمزه د باب د فعال لسلب راځي. وعلى الذين فاکسانو چې مطلوب طاقت وي فدیه طعام مسکین د طعام د مسکین فدیه ور باندې. وراجح قول په دې کې دا دی چې تعویل په یطيقون یا په مطلوب طاقت سره شنو منسوخ نه دی. دا یې هم پته لګیږي چې پروژه کې طعام مسکین فدیه شته. نفس فدیه غیر مقلدین انکار کوي، د دلیل د ثبوت دی چې نفس فدیه انکار نه پکار. البته خبره په دې دور کې او په تکرار کې د ناحیله ده لک شي ثواب زیاتول. او منکرین دي دا خبره د خلکو ذهن کې نه چي چې دا مولیان د خېټه لپاره لګیا دي. ولی د نفس فدیه نه رانه شاتین انکار نشي کولای. ابو الاحناف رایه ده، شوافی رایه ده، د مالکیانو رایه ده، دا امام احمد سي. نو د نفس فدیه نه انکار دوی هم نه کوي. نو چې د نفس فدیه نه انکار نه کوي نو په دور کې چې کوم دایره کې خلک کینیو زیاتېږي، ثواب زیاتېږي، پیسې نه زیاتېږي. نو دا دی بنیاد اعتراض زمونږ په خلکو نه کوي چې دا مولیان خېټې ته لګیا دي. خېټې ته خو ایتم لګیا فدیه خو تم قایلې خو ته صرف وایي چې دایره په مکه وځوم چې دایره دی پیوشي. نو خېټه لپاره خو بالا وی چې بالکل فدیه تا نه منل او ما منل نو دا ما به خېټه خبره کړ. نو فدیه خو تم مانی نو زمونږ په دایره کې پیسې نه زیاتېږي، زمونږ په دایره کې ثواب زیاتېږي. البته په خېټه کې مو ته یو شان شو فدیه تم مانی او زم من وای شي کړه خېټه خبره ای خدا په شریعت عمل دې ابن عمر سے فتوا ورکړی دا خېټه خبره خو نه دا غوړي ویل چې هر مسکین نه فدیه ورکی. خو بیا هم دې کې شریک یو سره یو ټکی پاتې شو چې ته ظالم یې او زه ظالم نه یم. زما په مړي باندې زړه خوږیږي را کبه اخلاصوم ثواب دلک شي وته زیاتوم که الله قبول کی. اته دا ظلم د دې مېت سره کې وینه دا کار مکو دا ثواب دې زیات نشي وته. بس هم دا الګ تقسیم. او عوام چې زمونږ आवाज اوري ډېر عوامي پدې دوه کړی دي وېدا مولیا نه ستاسو مال تغلدي. هغه مولا ته دا چې وایي چې فدیه څنګه ده به روا ده مال ته ختم غلي تا ختم غلي پاتې شو په دایره کې هغه زما د مړي سره خکې ځاله مولیان زما د مړي غاړه راخلاصې ته زما د مړي سره ظلم کینې ظالم کوته شوی. نو ډېر عوام په دې دوه کړی دا مولیان تاسو جب تغلدي تاسو مال تغلدي فلان دي دا تعصبات درې خلکو الهو دې وته هدایت وکي. تاسو تامینم نه وایو مانو ته ډېر غوسه یې لګش الهو دې وته هدایت وکي امین په وایي. دا مطلقاً د حلی متعلق او د فدیه متعلق ته حواله جات او دا خو به کې جوخصن فضرب به ولا تحنس هغه نس چې کوم نه د قبیله خلاصي لپاره سنت خاص او صریح دي. دغه بعد چې دا زموږ فقهاو کومه طریقه راځي چې کړي راځي لپاره اصل د فتح شام د حواله دي. فتاوا سمرقندیه شپږ شپېتمه صفحه چې دا په ډېرو کمو چاپونو کې نن سبا د عبارت پیدا کېږي اکثر چې کوم فتاوا نوازل درې جلده کې راغلي دي کې دا نشته دی. او منکرین اعتراض هم دا خبره ده چې دا شته نه دی دا دې کتاب کې شته نه. ناول خدا ده چې دا شته نه د عبارت مونږ کوم نه جوړ کولې خو به مولي ده او بل لاره چې دیم په کتابونو کې راخسته دی چې فتاوا سمرقندیه باندې حواله ورکړي به عبارت ذکر کړی دی. لکه ګوره زه د فتاوی د بشاورینه دا عبارت وایم
او اخر کې وایي چې دا نشته دی، نو چې نشته تا رقمه که شپېرې خوب ولیده چې داسې عبارت دی او دا خره کې وایي دا عبارت څنګه جوړ شو که نه؟ خبره دې کې ده چې بلکل په کتاب کې نشته، نو دا تا رقمه که یا خو داسې وایي چې شپې مې څه خوب لیدلی او چې خلک داسې اخذ کوي، خو نه دا شته دی، خو بعضې نسخو کې دې خلکو ایستلی. هغه نسخه چې کومه کې دا شته هغه په سوات کې د سیف الملوک په نوم باندې یو ملا دی، د هغه سره پرته ده. او د سما په طریقه باندې وایم چې ډاګۍ مولي صاحب سره خپله کما سمرقندیه پرته ده، چا راته داسې ویلي چې هغې کې هم دا عبارت شته دی. خو باقي چې نن سبا نوازل مونږ ګورو 3 جلده کې د هغې نه عبارتونه پټ شوي دي. او دا غلا شروع ده، یوازې دا نه چې دا مسله ده، دا زمونږ د معتمدو دلایلو نه زمان د عمر صاحب کې حیله ثابتېږي، نو دا یې رانه ایسته کړی چې دا یې لرې که نور روایت فقه مني نه بډزوی وسکه. دا ذکر کوي حدثنا عباس بن سفيان عن ابن عليان ابن عون عن محمد عن عبد الله قال قال عمر ايها المؤمنون اجل القرآن وسيلة لنجاة الموتى، اے مومنانو قرآن کریم دا مړو د نجات وسیله وګرځوئ. فتحلقوا حلقه حلقه کینئ، ووایئ اللهم اغفر لهذا الميت بحرمة القرآن المجيد، وتناوبوا بأيديكم متناوبة، یو بل ته سره د نوبت په نوبت باندې ورکړي قرآن کریم دایره کې. وفعل ذلك عمر، دا کار عمر وکړه فی آخر خلافتی، اخر د خلافت کې، فی زمانه لامرأة، یوې زنانه ته چې ملقبه وه بحبیبه بنت عربد زوجة قلاب. حبیبه بنت عربد نامه وه، د قلاب بیبي وه. شام ته عمر صاحب روان، شام په بانډر د جنازه وه، هلته دا کار وکړه. دایره په چا وکړه؟ بجزء القرآن من مالیه الی عام السالون. قرآن کریم مصحف عثماني لا جوړ نه و، څه سپارې د قرآن کریم وي چې د مالیه نه شروع تر عام السالونه پورې چې 8 سپارې جوړېږي. مالیه العبد الذي سورة یاسین، د دې د رښتې نه شروع تر اخره پورې 8 سپارې وي. نو عمر صاحب دا عمل وکړه په دغه جنازه کې چې ملقبه په حبیبه بنت عربد زوجة قلاب باندې وه. او وشاع فعله په زمن خلافت عثمان، او عمل د عمر صاحب دا شایع شو په زمانه د خلافت د عثمان صاحب کې بانکار مروان، چې انکارونه مروان وکړه. نو مروان خو داسې یو معتمد سړی نه و، د انکار وکړه. قال سمرقندي ثم اشتهر، بیا دا خبره مشهوره شوه فی خلافت هارون الرشید من غیر نکیرین، بدون د انکار نه. دوران القرآن لحیلة الاسقاط، حیلة الاسقاط کې د قرآن کریم ګرځول دا چې کوم دی شایع شو. فاصله اصل ثابت دی عمر د عمر صاحب نه، وان لم اشتهر، اگر که مشهور په کتب مشهوره او د حدیثو کې نه دی، ولكنه مذكور في الكتب من التواريخ بسند قوي. علامه سمرقندي په قوي سند سره دا ثابت دي. كما قال مؤرخ صاحب الفتوح اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن شهاب النبي سلمى عن ابي موسى قال قال عمر ذلك لامرأة ولرجل من الانصار. عمر سے یو بیبی ته او د زنانه یو سړی د انصارو نه دا کار وته کړو. ما حافظنا اسمه، سړی مړو خو نوم یاد نه دی. وثبت بهذا السند ايضا اخبرنا سعد عن ايوب عن جميع عبد الرحمن بن ابي بكر انه اوجد دوران القرآن عمر، دوران د قرآن را ایجاد کړی عمر صاحب دی. والقرآن شافع للمؤمنین حیاتا وبعد الممات. بیا څه اعتراضات ور باندې کړي دي په سند باندې. نو هغه اعتراضات چې غواړي روانه درجه د ضعف ته رسي، امون په استحباب ثابت او فرض په نه ثابت. او بل دا خبره ده چې الحديث الضعيف بالعمل يقوي، ضعیف حدیث هغه په عمل باندې واپس قوي کیږي. په دې باندې چې شاع دا شایع شو په اکثر بلادو کې، دا زمانه د هارون رشید کې دا اورسه د عرب عجم لره دومره خلکو چې عمل په شروع کا، نبی ضعف د راوی دا نظر نشه رسولې. اصل دا عمل اگر کنن سبا د فتوح شام نو مستل شوی دی او د سمرقندی نو مستل شوی، خو په پخوانی چاپونو کې چې کوم نه دا موجودو، نو فقهاو زمونږ هغه نه اخذ کړی دی او قران کریم په دایره کې په دغه نص باندې د عمر صاحب نه دا کړي. هر چې بیا د آیات هله اسقاط د زمونږ کوم فقهاو ذکر کړی دی.
نو دا د شاعتیانو د رد دپاره ذکر کوم چې دې ورته د هندوستان د بمبړانو کار وایي. نو دا شامیم ذکر کړی دی، باورایق ذکر کړی دی، علمګیري ذکر کړی دی، جامع رموز ذکر کړی دی، تحتاوی ذکر کړی دی، خلاصة الفتاوی ذکر کړی دی، نورلیزا ذکر کړی دی. نو چې یو سړی وایي دا د هندوستان د بمبړ کار دی، نو دغه شیطین خو بیا غیر مخالف سره زر دی، هغه فقط مانی نه فقی او د خپل فقی ته بمبړ وي د هندوستان. شامی اول جلد 542 صفحه، اول جلد 542 صفحه. دا شامی د داوایي چې که ته مال نه لرلو نو یستقرض وارثه نصف ساع. دا دایره بکې که چېرته پیسې نه لرلې نو یستقرض وارثه، مخکې چیټ راغلی ولري نو وارث دې قرض را واخلي نصف ساع، نیمه پیمانه غنم، یو قیمت ذلک دې پیسې را واخلي د هغې. نو اقربه طریقه دا ده یحسب مال المیت، مړي باندې چې کوم حقوق د حساب دی کي، ویستقرض بقدر د هغې په اندازه د قرض را واخلي چې میاشتې څومره دي، د کال څومره دي، داسې حساب. خو دی وایي چې ویحسب مدت عمره، د امي سړي تمام عمر د حساب شي، بعد اسقاط 12 سنه، 12 کاله د نر دپاره لرې شي، 9 کاله د زنانه دپاره لرې شي، لأنها اقل مدت بلوغهما. د حساب لګولی دی چې د هرې میاشتې دپاره دومره جوړېږي، او په کلکولیټر حساب کې 15 یا 13 روپۍ سرسایه د یو مانځه او د یو روژې به حسابوي عند الاحناف، او جمهور د روژې نه حسابوي. نو په دغه طریقه باندې دی وایي چې دا به راواخلي نو په دغه طریقه باندې دی وایي چې دا به راواخلي او بیا به مساکین کېنې په هغې باندې به یې نوبتن بادنوبه ورکړي. البته ټول په ټوله به یو مسکین ته نه ورکړي که چېرته کفاره د یمین وه، هغې کې عادت شرط دی. دې خبره ته مو فکر وي. نو دا فدیه دې ټوله یو سړي ته نه ورکولی کېږي، ځکه دا فدیه البته ټول په ټوله به یو مسکین ته نه ورکړي که چېرته کفاره د یمین وه، هغې کې عادت شرط دی. دې خبره ته مو فکر وي. نو دا فدیه دې ټوله یو سړي ته نه ورکولی کېږي، ځکه دا فدیه کې فدیه د ایمانو هم شامله وي، او فدیه د یمین چې کوم دا یو شخص ته ورکولی کېږي نه، عادت پکې شرط. او البته وتر چې کوم دي دا فرض عملي دي، نو د هغې نه به هم یوه یوه فدیه حسابېږي عند الاحناف. او بیا وایي که چې توسط نو کړن لا یجب علی الولي فعل الدوران، واجب نه دي په ولي باندې دا دوران او دایره کول. په حاشیه د دې باندې په دغه ځای باندې ذکر کوي ولو لم یترک مالا که مال پرېښی او درې میاشتې نه به دا کار کېږي، که یې نه و پرېښی مالا یستقرض وارث نصف ساع، بیا به یې وارث نصف ساع را قرض کړي چانه، ویدفعه وربه کړي او فقیر ته، ثم یدفع الفقیر الوارث، بیا به فقیر بېرته وارث ته ورکړي، ثم وثم 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 حتی یتم، بیا دې ورکړي بیا دې ورکړي بیا دې ورکړي تر دې چې حق ادا شي. نو دا څو حوالې شاعتیانو لپاره دي چې هغوی دا د هندوستان د بمبړانو کار او بدعت ګرځوي. که بدعتي نو شامي ته یې بدعتي وي، بیا دې مدارسو نه لرې کړي. او که د هندوستان بمبړ کار ورته نعوذ بالله نو خپل فقې ته یې بمبړ وي، اگر که غیر مقلدینو لپاره په رد کې دا نشي پیش کېدی، هغې فقه نه مني، نو دا به څه ومني. او برایق 2 جلد 90 صفحه، هغې هم بعاد الهیئات حیلة الاسقاط ذکر کړی ده، 2 جلد 90 صفحه. بخبر
کې وایي چې اذا مات الرجل سړی مړ شي وعليه صلاة فایتا په د باندې فوتي منځونه وي او وصیت کړي بیا چې کفاره صلات چې کفاره د مونږ دی ورکی نو ورکولې بشي لكل صلاه نصف ساعه من بر نیمه پیمانه د غنمو ورکولې شي ولوتر نصف ساعه د وتر نیمه پیمانه ولصوم يوم نصف ساعه د روزې د ورځې نیمه پیمانه او دا ورکولې شي من ثلث مالی د دریم مال سید مال ویل مترک مالان کمال نو پرخه تستقرض ورثه نصف ساعه وارثان به قرض واخلي نیمه پیمانه ويدفع دفع به کې مسكين لره غریب ته به ورکی ثم يتصدق المسكين دا غریب به خیرات کې لاباز ورث کې وارثان ته به ورکی ثم يتصدق به خیرات کې یادته یا بلتا ثم بیا او بیا حتى يتم چې تمام شي کل صلات ما ذکرنا چار منځو دار روزي دار صفای وس کې نیمه پیمانه حساب برابر شي دروژي هغه سر صحیح حساب ولا حج په عوض کې دی وی چې جایز نه دي وفي ظاهري اتفق المشايخ على تنفيذ الوصيه من ثلث مالي علماء اتفاق کړل چې دا وصیت بنافذ کیږي د درې حصے د مال نه خدا اختلاف دي چې يقوم لطعام مقام الصلاه روټي ورکول په ځای د مونږ قائميږي کنه نو محمد بن مقاتل محمد بن سلمہ زمونږ احناف نوای چې يقومو وقال البلخي لا يقوم نه قائميږي یو خبره بل راغدا چې فرق د عامو کفارو د کفاره د یمین سره په عادت کې دی په کفاره د یمین کې عادت شرط دی او دویم موافقت د عامو کفارو د کفاره یمین سره دا دی چې د فدین او کم نوي زمونږ استادو چې کومې فدین سبا رواج دي په دې کې غلطۍ شته هغه اصلاح وکړي یو غلطي پکې دا چې عام او خاص خلک دلته منځونه روزي فدین نظرونه دا نه حسابوي اسی چورلانډه رواج کړی دی صابون راوړي او غر پر ودا بسا په دغه طریقه د هیڅ شی هم نه دی سره رواج عام مليان په ګناګار دي چې د اسلام نه کوي عوام دي جاهل دي نه پوهې کوي دا څه مقصد د پاره جوړه ده په مړي باندې څه قرضونه دی په اخلاص کوي دې حساب یې مکوي راشي دویمه غلطي دا چې کم خلک حساب کوي کوم علاقو کې رواج وي شرط داري چې په دغه وارثانو کې به معصوم نه وي کله وارثانو کې معصوم وو چرتا او غټانو وارثانو د مال راواخستا او تقسیم یې کنه معصوم خو اخلا نه لري کله چې معصوم غش معصوم ته ویل چې ستاد پلار نه چې کمال پاتې او ستاد پلار پسې مون خیرات کړي اوس ته اجازه را که معصوم اجازه وکړه په بیاونه ما کې اجازه و نه کړه دا کوم خلکو چې خیرات کړي به د جب اخلاصي معصوم حق نشتا معصوم وې چې زما پلار په میراثه کې دومره مال تاسو به ځای تقسیم کړي ما ته راک وخته شي شران نو معصوم بنئ او کوي معصوم چرته بل فرض دوی سره کړه نو دی په پزان دامنی کما شوم بل فرض په غټوالي صورت کې ونه منل نو موږ به اخلاصو دا تاسو د معصوم نه کیږي دا ظلم دی د معصوم سره درېم غلطی نن سبا په حلو کې شتا هغه غلطی نه شرایط الفقهاء ته جوړ نه ده درېم غلطی په نن سبا حلو کې دا راځي دا چې فقهاء زموږ ذکر کوي چې مسافر به پکې نه وي او که مسافر وي نو اجازه به وي نن سبا چې لار مرشي ځامن پاتې شي ورور سعودي کې کاله پوری سو خبرین نو مال ته ټول جوړ کړي نو دا غلطی ده خبر کوي پلار پسې دې دومره مال خرچه کوم اجازه ده کې اجازه تو شنو خرچه اګه اجازه ته نشو مشکوک شو نو مشکوک شي خپل به څنګه دا ټول مشکوکات وکړه نو مقربین دي ځان ساتي لکه نبی اسلام چې خیرات کې په شکل الشی وزانه دی وسات دا خو محققین هم دا خو عناد والا دي کنه دغه په ټول محرمات وردانګي او دلته محققین شي مقربین شي خو بهرحال بیام کدا نور وارثان خیرات کوي او هغه ته خبر نه ور کوي نو پزړه کې بدامنی که زما غرور ما سره دای سو نه منلا نو دا به ما باندې کله چې هغه مسافر راغی دی ورته وویل چې د شریک مال نه موږ دومره خیرات کړي کاغه وی چې صحیح دی سمانم ډیره ښه کوي چې نه منم نو بس نه دی منی دا چا چې خیرات کړي دی به خپل مال نه غي خلاصي هغه باندې لازم نه درېمه غلطي نن سبا حلو کې زموږ شته غدا
من حيث انه لو ادى اقل من استثناء فقير واحد لا يجوز. بهرایت لیکلی دي چې دا یو فقیر ته دا سرسایه نه کم ورکړنو جایز نه ده، دا فدیه نه ده شي. زمونږ د علاقې خو خېری گزاره کوي، ډېر علاقې دي چې هغه 10 روپۍ ورکوي، یو صابون ورکوي، 15 شوي نه 15 سرسایه نه پوره کېږي. نو دا ټوله فدیه په شرمونو شرموله دا یو مونه شوه، ټوله خرابه کړه. نو لا اقل 15 شي 10 روپۍ به جوړی یو سړي چې د سرسایې د حساب نه یو مسکین ته کم ورنه کوي. څلورمه غلطي دا ده چې په مساکینو کې لټول کېږي نه. ډېر کله چې مالدار هم ناست دي، او چې مالدار واخېسته هغې ته دا قبض جایز نه و، نو بیا یې څه شو. پنځمه یوه لویه غلطي ده نن سبا حیلو کې هغه ده چې ځي هغلته په سود باندې پیسې نوې راغلي و هغه تقسیموي. په سود باندې پیسې راغلي هغه تقسیموي. نو زړې دي تقسیم کړي که چې ګټو ته څه ضرورت دی چې نوې نوې ګټې راخستې سود یې بېګړی دی. نو حلا مستحبه ثابتول هم پوره زور غواړي، خو دا مستحب مونږ ومنله چې دا فقهاو ذکر کړې ده محب و سلب دي شي. لیکن خبره دا ده چې دا مستحب اوس مفضي کېږي حرامو ته، نو بیا به د جواز کمه لاره وي. نو څه ضرورت دی نو پیسو راخستو لره. دا ټول په ټوله اوس سنجئ د زمانې علما ضد او عناد مه کوئ. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دشمنی د قوم دې تاسې مجبور دي ته نه کړي چې عدل پرېږدئ، عدل کوئ دا نږدې تقوا ته دی. دا خبره چې اوس پنجپیریانې نه مني او غیر مقلدین نه مني کار را کوي، زه به کوم. دا خو عدل نه وتل دي، خروج د صراط مستقیم نه دی. که هغې مني کوي نه مني ته ځان په شریعت برابر کړه، خپلو فقهاو په شروطو یې وکړه. نو تعلیم د دې ورکوي چې کوم غلطۍ دي پکې د هغې اصلاح پکار ده. چې اصلاح یې نه کېږي په ښکلې طریقه باندې بس بیا د دې نه یې نه کول ښه دي، ځکه چې دا مفضي کېږي ډېر نور نارواو کارونو ته، او ډېره خونان د دې نه غلطې فایدې اخلي. دلته یو ساخونان وفد ګرځېږي، وفد سایکلو باندې، هغې چې کوم ځای کې قبر کنسل کېږي نو یو ورشي چې دا قبر دا جنازه څه وخت ده، دلته خو ډېر مړي که ګرد شو لنډی د رحمان بابا دینې نه وایي پسې. نو چې دا کله د جنازه نو ما ته هغه مقتدیان خان دي خبرونه چې کنې وي چې مونږه چې 2 بجې جنازه یې نو وایي مونږ هغه ته 6 بجې وایي چې غریب راشي نو هر څه تعالی والا هېڅ شي هم نه وي، مړی هم دفن شوي. نو دا مسخرې، دا خنداګانې، دا د علماو اهانت. په علماو علم چې وشرمو دا 3 طبقو شرمولی دی. یو د هغې نه خونان دي چې دوی خپل دین، ختمونه، سرسایې، څرمنې، سخاتونه، دا د دوی دین دی. باجوړ کې مونږه مولانا ضیاء الله صاحب سره وو، نو یو اخون راغی. اخون پېژنې الذي لا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتك واذا خرج فيهرول في السكك وينادي بأعلى صوته يطررك يا مورك انهم قد ضربوني بالسټک. جماعت نبی د کوتک نو